السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ وئ. په سعودي عرب کې د توکل ستونزه ده. د ډیری دوستانو په خپلو موبایلونو کې توکل کار نه کوي. نو که تاسو غواړئ په خپلو موبایلونو کې توکل خلاص کړئ، نو هغه بیا په پلی سټور کې نه تحدیث کیږي او نه جوړیږي. نو د دې دپاره تاسو کولی شئ، لومړی خو که تاسو ګلیکسي اکاونټ جوړ کړئ په خپل سامسنګ موبایل کې، نو ډایرکټ د هغې ځینې تحدیث تاسو ته درکوي او توکل نه مو تحدیث کیږي او خلاصیږي. خو بیا که هغه نه لرئ، لومړی تاسو دلته ولیکئ تاسو ګلیکسي سټور، دلته به په انګلیش باندې ولیکئ ګلیکسي سټور. دغه اپشن که تاسو سره وي، دا په دلته توکل نه تاسو ولیکئ، نو دا لاندې نه دی، دا به نه وهئ، دغه پاس سر دغه به کلیک کئ. دا داسې تاسو ته ښکاري، دا هم چې داسې کلیک کړو نو دلته به تاسو ته راواوړي. دلته خو ما اوس تحدیث کړی، دلته اوپن دی، او که تاسو نه یې تحدیث کړی نو تاسو ته به ډایرکټ تحدیث علامه راواوړي. خو که بیا دلته هم نه کیږي، تاسو به راشئ خپل توکل ته، او توکل کې به تاسو ته داسې علامه راشي. نو توکل کې به تاسو ته دغه علامه راشي، د کومه د تحدیث علامه چې ده، نو دغه د تحدیث علامه باندې به تاسو کلیک وکئ. کله چې په تحدیث باندې کلیک وکئ، نو تاسو به دلته داسې یو صفحه راواوړي. نو دلته به لاندې تحدیث لیکلی ده، سره پټه چې ده، تحدیث باندې کلیک کئ. کله مو چې تحدیث کلیک کو، بیا به دلته تاسو نوی اکاونټ جوړ کئ، د سامسنګ اکاونټ. البته دا د سامسنګ د سټور اکاونټ دی. نو دلته به په انشاء حساب باندې تاسو کلیک وکئ. دا د انشاء حساب چې کوم دی، په دې به کلیک وکئ. نو کله مو چې په انشاء حساب باندې کلیک وکړو، تاسو ته به داسې دا علامې به ټولې ټیک مارک کئ. دا خالي خانې چې دي، دا لاندې او بره کوزې، دا به ټولې تاسو دغسې ټیک مارک کئ. نو کله چې دا ټولې دغسې ټیک مارک کړئ، نو بیا به تاسو راشئ په دغه موافق به کلیک وکئ. موافق هم چې کله کلیک وکړو، دلته به خپل ایمیل ورکئ. البته که هر رنګه ایمیل که تاسو اوس نوی ورکوئ، که زوړ تاسو سره هیڅ مشکل نه لري. او دلته لاندې به تاسو پاسورډ ورکئ. البته که هر رنګه پاسورډ وي، تاسو به یو نوی پاسورډ ورکئ. دا د ایمیل پاسورډ پورې تړاو نه لري، دا د هر رنګه پاسورډ، خو لومړی توری به غټ وي د انګلیسي توری، ورپسې توري به واړه وي، ځکه چې بیا تاسو ته نه قبلوي. لومړی توری غټ، ورپسې توري واړه، او بیا یو دوه درې پسې ووهئ. نو بیا به تاسو لاندې راشئ. خو لومړی توری باید لازم د انګلیسي غټ توری وي، وروسته واړه توري 2 3 4، او بیا 1 2 3 4 ووهئ. نو دلته خپل نوم ورکئ. که د ایمیل نوم نه وي، بل نوم ورکئ، مشکل نه لري. خپل نوم ورکئ او لاندې تخلص ورکئ. نو دې ځای کې اسم عائله کې به تاسو تخلص ورکئ. دلته هم چې تخلص ورکړه، نو تاسو به دلته بیا خپل تاریخ میلاد، دلته به خپل عمر ورکئ چې هر څومره ورکوئ. تاسو د کامې د توکل عمر پورې دا نه دی تړلی چې هر څومره عمر ورکوئ، تقریبا 20-25 ورکئ، ځکه کم تاسو نه بیا نه قبلوي. نو دلته به زه ورکړم 1980. دا تقریبا د یو ملګري توکل دی چې زه اوس جوړوم. نو تقریبا دلته ما ورکو څه کم 40 کاله. نو مشکل نشته، تاسو 20 ورکولی شئ، 25 هم. نو دا اوس به تاسو دلته راشئ، په دې انشاء حساب چې لیکلی دا وینئ، په دې انشاء حساب باندې به کلیک وکئ. او دلته به تاسو د خپل موبایل نمبر ورکئ. تاسو د خپل موبایل نمبر چې کوم دی، دا نمبر به ورکئ. نو زه اوس نمبر ورکوم. دا د نمبر ما ورکو ګرانو دوستانو. اوس به تاسو راشئ، په دې ارسال باندې به کلیک وکئ. ارسال باندې چې کلیک وکړو، نو تاسې موبایل ته به یوه رساله لاړه شي، چې هغه کوډ به تاسو دلته بیا وهئ. نو ما د رساله راغله، نو هغه کوډ ما دلته ولیکو. نو بیا په تحقیق باندې کلیک وکئ، نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي. نو دلته به لازم ستاسو توکل صحیح کېږي. دا ویني تحدیث علامه لاندې لیکلې به د سره پټه کې، دا تحدیث علامه چې تاسو ووهله، نو ستاسو د توکل تحدیث به روان شي. کله چې دا علامه پوره شوه، نو ستاسو توکل ډایرکټ جوړیږي، هېڅ ستونزه پکې نه پاتې کېږي. انتظار کوو چې د علامه پوره شي. دا ویني، دا اوس توربخونه ده، هغه سره علامه چې دا سر کې را روانه ده، دا چې کله سر ته ورسېږي، نو بیا به زموږ توکل جوړ شي. نو لږ انتظار کوو ورته چې کله دا پوره شي. نو علامه خو ورسېده، او دا د زموږ موبایل ته انسټال هم شو توکل نه.
اوس دا پته کوو ګورو اوپن کوئ چې ګورو توکل کار کوي او که نه کوي. ګرانو دوستانو موږ توکل خلاصو د وګورئ ګرانو دوستانو چې زموږ توکل بالکل صحیح شو. د وګوره د کامې سوره پکې راړو دا هم صحیح شوه. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل توکل بیرته ترلاسه کړئ او بیرته یې جوړ کړئ. که بیا هم کومو دوستانو